په مخکې رکوع کې د الله پاک جل جلاله په وجود باندې د الله په توحید باندې دلائل عقلیه او نقلیه ذکر شول. همدا شان په دا رکوع کې هم د الله پاک جل جلاله په توحید باندې دلائل ذکر کېږي. یو له دلیل نه د الله په وجود باندې، د الله په قدرت باندې، د الله په علم باندې دا یو زنانه حامل شي، اوس الله پاک جل جلاله په دې باندې پوهیږي چې دا حامله ده له اول نه او یا نه ده. چې کوم شپه کې جماع وشي، علوق وشي، الله پاک د همدغه شپې نه په عالم ده چې دغه احساس کې نه د دې ښځې په ګېډه کې علوق وشو. البته دا وخت نه وروسته بیا زمونږ نوي اسبابو یا زمونږ اطبا حضراتو د ماشینونو ذریعې باندې، د معایناتو په ذریعې باندې یا د بولو د معاینه کولو په ذریعې باندې بیا معلوموي چې دا ښځه حامله ده او که نه ده حامله. لیکن دا کوم غیب خبره خو نه ده. د علوق سره د ښځې په بولو کې وړو امتیازو کې فرق راځي. د دې له وجې نه د عادي حالت نه بدل شي. د دې نوي اولاد د علوق په وجه باندې په دې کې ذرات پیدا شي چې هغه ذرات هم د انسان په سترګو نه بلکې د میکروسکوپ په نظر باندې معلومېدای شي. نو ډاکټر وایي چې دا ښځه یا څه لري یا نه لري. بیا د ډاکټر دغه نظر هم په سلو کې تقریبا 80% صحیح وي، خو دا 20% په دې کې هم کله کله دروغ هم شي. کله وایي حامله نه ده، حامله، کله وایي حامله ده، حامله نه وي. الله په دې خبردار چې په اندغه شپې کې حمل وشو، دا به نر وي که به دا ښځه وي، دا به یو وي که به دوه وي، الله په دې خبردار دی. او الله په دې هم پوهیږي. ارحم جمع د رحم، چې رحم کوم شی کموي څنګه یې کموي. یا خو د اولاد په اندامونو کې فرق وي، چېرته یو لاس یا یوه ګوته یا بل شی کم وي، او یا کوم شی چې زیاتوي، یو نیم شی په د انسان کې زیات شي، شپږ ګوتې یې پکې به یا نور شیان. الله په دې پوهیږي چې رحمونه کوم شی کموي څنګه. په دوران د حمل کې حیض جاری سي، وینه جاری سي، حیض شرعي نه ده. اوس د دغه حیض یا د جاری کېدو د وینې سره د ښځې په اولاد کې نقصان پیدا کېږي، د هغې مائعات کم شي، اولاد په دې وخت ډنګر شي. وما تزداد، او الله په دې خبردار ده چې دغه ماشوم لپاره اوبه زیات شي د مور په ګېډه کې، نو یا کله په دې کې فایده وي او کله کله زیاتره په دې کې هم نقصان راځي. زیاتوالی د اوبو هم په خاطر کې نقصان دی. هر شی په خپل اندازه. او یا مراد د تغیید الارحام، رحم کموي، په دې معنا کله کله ښځه روغ اولاد په شپږو اوو میاشتو کې وزېږوي، او کله کله زیات کې 10 میاشتې، 11 میاشتې، 12 میاشتې کې وزي زېږوي نه. الله پاک په دې وخت باندې خبردار. مسئله مستنبطه د دې آیت نه معلومیږي چې الله په دې باندې د هر شي اندازه شته.
نو اقل موده د حمل چې یو انسان دنیا ته یو انسان راوړی شي روغ کم نه کم 6 میاشتې به وي. په زمانه د عثمان رضی الله تعالی عنہ کې یو زنانه یو واده کړه، 6 میاشتې پوره شولې، ښایسته بچی په غېږ کې ورته راوړل. دا سړی ښه ونه ګڼله. دا راپور لاړو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دې ښځې په 6 میاشتو کې بچی وزېږوله. قصد وکړه چې دا ښځه را وغواړي او دې ته درې ورکړي. له دې نه معلومیږي چې تا مخکې تیار کار کړی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته فرمایي چې زه کله تا سره د الله په کتاب وغږېږم زه پتا باندې غالب شم. وایي څنګه؟ وایي د الله کتاب فرمایي وحمله وفصاله 30 شهرا. حمل د ښځې او فصال بلتون د دې ښځې دا ټول 10 میاشتې دي. او بیا وروسته فرمایي چې وفصاله فی عامین، بیلتون د دې ښځې په 2 کلو کې ده، یعنې بچی سه جلا کوي د شروع نه چې 2 کاله له 10 میاشتو نه لرې کړي نو د هغې نه پاتې شو 6 میاشتې چې وی کتل دا بچی پلار ته ورته فدرع عنها الحد. دا ښځه په دروغ نه ویل او دا خبره مشهوره شوله چې بالکل ښځه په 6 میاشتو پوره وکړي د خپل خاوند نه بچی روغ دنیا ته راوړی شي. د زیاتوالي اندازه د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا ده چې د ښځې په ګېډه کې 10 میاشتې خو د ښځو معمول ده، یا د 9 میاشتې په آخري کې چې تقریبا ابتدا د 10مې وي. دا د عامو ښځو معمول. خو دا ښځه کېدی شي دا حمل په دې کې پاتې وي عام تر 2 کلو پورې. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای د مور په ګېډه کې اولاد پاتې کېدی نشي له 2 کلو نه پورته اگر چې دومره اندازه وخت هم نشي پاتې کېدی لکه د سرخړی دوره فلکه مغزل دومره اندازه لکه یو سیوری د مغزل او د سرخړی غونته به هم د مور په ګېډه کې له 2 کلو نه زیات پاتې نشي. او معلومه ده چې دا مقدرات شرعي دي، دا د عائشة خپل نظر نه ده. ما قالته الا سماعا فهذا الحديث في حكم المرفوع. امام شافعی رحمه الله فرمایي خذا کولې شي 4 کاله بعد 4 کاله په ګډه کې اولاد وسات 3 کاله راغلي 4 کاله راغلي. دا هغوی لپاره دلیل نقلی نشته، د تجربې نه ګوري. وې زمون په کله کې محمد ابن عجلان رجل صدوق وامرأته امرأة صدوقة، خزم رښتونی ده او دې خزه په 12 کلو کې دا 3 واره اولاد راوړ، هر 4 کاله بعد اولاد زیږي. خدای هغه نه جواب دار چاوه خدا واقعا بسنګ گئی د مرفوع حدیث سره مقابله کولای نشي. دیم دا مطلب دا کې دی چې خزه حامله نه و خو جامه باندې و دی ګمان دا کول چې زه حامله یم، اصلي حمل په دې کې 2 کاله بعد پیدا شوه. دې په ګډه کې اولاد 2 کاله تر کړی دا
خو د جامو د بندېدو له امله دی دا ګمان کړی له اول نه چې زه به حامله یم. الله پاک په دې باندې خبردار ذات. نو له 2 کلونه د مور په ګډه کې اولاد پاتې کېدل زیات نشي. یو ښځه څو بچیان راوړی شي، د هغې دپاره شرعاً کوم مقدار معلوم نه ده. یو خو عادت جاریه ده، دوا هم عادت غالبه ده، او درې هم عادت نادره ده، او کله څلور هم عادت شاذه ده. دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي که څوک میراث تقسیموي او ښځه حامله وي، د دې حمل لپاره به د 4 ماشومانو برخه پرېږدي. که دا ماشومان نارینه و حق زیاتېدو، د لوکانو حق به پرېږدي، که د جلکیو حق زیات کېدو، د 4 جلکیو حق به پرېږدي. یو صاحب فرمای وای زموږ یو کلیوالو 4 کاله بعد با د بچیان کېدل، خو په هر وار باندې بده غریبي 15 خالي شل بچیان دا په 4 وار خدا خی کنه. خو یو ور ما تکلیف ده، هغه ژړا او فریاد، هغه د ماشومان تربیت، نو چې په یو ور باندې 4-5 راوړي بس شل بچان چې وځيږي بس ته. قاضي ثنا الله فانی فتی رحمه الله راخستی په دیار الهند کې دا خبره مشهوره ده. یو قاضي په نامه دی قاضي قدوه وای د ښځه حامله نو بیا په یو ځل فو یو مشیما فو یو رحم سل بچان وزیگول. فتبارک الله رب العالمین وعاشوا كلهم سبحان الله. دا سل وړه بچیان به ژوندیم پاتې وو. د دې په وجه باندې په دې پټو خزانو باندې الله خبردار. کله خزا د حمل صورت اختیار کی هیڅ شی پکې نه و یو زنانه ما میاش په میاش به ګډل وېدل درنه ده نه ما میاش پیراله ولا سمر غلا اولاد زګوما لاړه کتاب لیکلی دي به سرحد ته لاړه. ډاکټرانو هم چې خله حامله ده اوس زیګه نه حالات راغله چې قابله ورته کې ناسته ده بس یدا د زنانه نو بر راضی حتی زمت بطنها ګډه کې ناسته ده هیڅ شی منځګول. دا پټه خزانه دي په دې باندې الله پاک دی. اوس په دې باندې بل څوک علم نه لري. د تاسو تلویزیونی معاینات دا هم د 4 میاشتو نه بعد تعینات کوي. دا غینه مخکې د ذکر او انثى فرق هم نشي کولای. د 4 نه بعد هم بیا هم امتیاز پورا کوي نشي کله وای چې په سر ته معلومیږي نه کله څه. خدا کوم غیبی خبره نه ده. دا د عالی پکې خودلو سره د خزې په نس باندې د پرده لري لکه د منځ عکاسي وشي. دا څه غیبی خبره نه ده. او ډیر واري داسې هم شوي دي
چې جلکې ورته خیلې ده او بیا الک شي الک ورته ویلي بیا جلکې شي دا د الله پټې خزانې دي یا سو وخت وړاندې یو زنانه و چرته کوم مولا ته ورتله چې دا وری به الک راوړي خو په دې شرط دومره شکرانه پرې کوي دومره په صبر راوړي دومره بداشه کوي دی غریبی هم دا ټول مراحل سرته ورسول خو لله الحمد چې څو وخت مخکې جلکې وزېږوله شکرانه چټي لاړه دا پټه خزانه دیو مولا دا تا په وخت کې نه ده که دغه زمن چاته ورکې د بیا کوم شکرانه ما اخلا الله سکه خو اخلا چې خلک انډیا د منډي وای کنه پتا ته منډي وای دعاګان شتا اسماء الحسنا او کې بعضی نمونه اثرات شتا دعا ورته کوي چې الله دې نیک صالح بچای ورکړي امید لرو دا دعا ورته قبول شي خدا ذمہ داری چې دا خامخا دا وری بچای راوړي الله اعلم دا د الله کار د هر چا خپل معیار باید معلوم وي مولا باید د خپل خپې د خپل بلستانې نه زیات نه خسي کل شیء عنده بمقدار هر شی د الله په نسبت باندې خپل اندازه لري تاسو ګورئ زموږ تاسو تجربه ده زنانه و د هسپتال کې اوای 15 په درته پاتې دي هغه بیګا ته وځي تا د 15 په درش په پاتې دي نشته پیدا کیږي لښ په پکیو کې پیدا کیږي نه دا د الله کار ده د دې علم د دې قدرت او د دې انجینری چې پتوره تیار کې د نس تیارو د رحم تیارو د رحم د مشیمه تیارو په دې کې دیننه الله پاک انسان پیدا کړي به دې کوم شپینه دغه نطفه زنانه ته ورغی دغه نطفه د رحم نه والوزي دې په ټول اندامونو کې تقسیم شي یو هفته د رحم سره تعلق وي خو رحم کې سنې دا غینه بعد برته د اجزاونه د خولې په شکل باندې برته راشي بیا هغه رنگ باندې چې وبدي یا وینه ده د هغه نه مونږ تاسو دغه سم صورت نشو جوړولای رنگيږي الله د دغه رنگ شي نه رنگ او بونه الله پاک انسان جوړي بدغه انسان چې د 2-3 میاشتو شي نو پدې کې علاج سي زخه وانته معلومه یې چې را ده انسان دا وې ساری وی دا به خپېوي یعنی دا په شکل دی اوږد شي باندې برابر شي اوږدوالی لري صرف دا غینه بعد چې څلورو میاشتو ته ورسېږي څلورو نه اخواته اوس په دې کې ښکارا اجزا معلوم شي د لاسونه دي د خپې دي د ګوتې دي د سر د او د پښې دي تر دې مهاله پورې په دې کې روح نه وي د څلورو میاشتو په عمر کې دې ته روح ورشي اوس د دې حرکت پیدا شي او دا حرکت کله د میاشتې په سر کې راشي کله د میاشتې په منځ کې کله د میاشتې په آخر کې همیشه دې پر ګوري ماشومان د مور په نس کې لوبي نه کوي کدا ټول ور لګیاوي د هر کرم کې چدای نمور به کوم خوب کوي دا غي دا ماشوم دی په الله پر ټیم ټاکلې د میاشتې په سر کې دوه حرکت وکوي خزه پويش یا د میاشتې په منځ کې یا د غدري واره لګ د حرکت کې داسې حرکت چې مور د خوب نه ونکړي د هغه نه بعد د انسان د مور په ګډه کې
په مشیمه کې دننه دغه تصویر الله پیدا کړ. ابتدایي حالت د هغه داسې ناستوي لکه چې خپې ټولې غونته وي او لاسونه زیاتره وخت د زنې سره نیولې وي، داسې شکل باندې ناست تکیه لګولې وي. د هغې نه بعد ومه او اتمه میاشت زیاتره ماشوم داسې حالت باندې وي. ګوري په نهمه میاشت باندې او په لسمه میاشت دا را پیدا کیږي. د ماشوم د خوراک د نو د لارې نه ورته. اوس دغه ماشوم چې دنیا ته راځي نو خو یې پرې کوو، هغه مخکې چې کومه وینه راتله د زنانه نه هغه وینه یې د خوراک، اوس چې دنیا ته راځي هغه خوراک بندېږي. الله پاک د هغې د شیدو انتظام د مور پتیو کې او هم د هغې د کش کولو انتظام په ماشوم کې الله پیدا کړي. میاشت مخکې د پیدایش نه یا څو ورځې دا ماشوم د ښی لاس یا کله د چپ لاس غټه ګوته دا په خولې کې ونیسي، کش کوي. هلته الله دا تعلیم ورته وښیي چې ماشوم څنګه دنیا ته راشي، وژاړي، شیطان یې وچیچي، یوه چغه وکړي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم هر ماشوم چې پیدا کېږي شیطان یې چیچي یو ځل، خو بغیر د مریم او د عیسی نه. اوس یې ماشوم څنګه تیته واخلي کش کوي. دا چېرته زده کړی و؟ دا د مور په نس کې زده کړی و چې شیدې رودل به دا رقم وي، چې شک هم نیسي، د دروغ هم نیسي، د رښتیا هم نیسي او تی هم نیسي. که نه تاسو یو سړي ته جوس یې په سترګو لیدلی نه وي، تاسو جوس ورکوئ چې دا وچښه، ته ویې منه چې ټوله غاړه پې لنده کړي، ګیره پې لنده کړي، ټول وجود پې لنده کړي، څه رقم وچه دغې ماشوم ته چا تربیت ورکو؟ الله. اوس یې ماشوم دنیا ته راغی بلا تکلیفه د مور ته یې نیسي، او کله کله بیا مرورم شي غوسه وکړي، بیا یې نه خوري چې نه یې خورم، په زور یې خولې ته ورچوي. چې روزي کوم شی درته لیکلي مور به په زوره په خولې کې درکوي، وچښه چې نه یې چښم، خدشه کې درته واچوم چې نه نه چښم. الله پاک چې کوم شی تا ته لیکلي وي تا ته به رسېږي. هلې ملا ته یې بوځي، د ماشوم شودې نه روي. وګورئ تا د خوراک غم ورسره ده. کلوا واشربوا بلدة طیبة ورب غفور افغیر دین الله یبغون واستقم کما امرت امهاتکم اللاتی ارضعنکم کلوا 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 واشربوا ولا تسرفوا. خورئ او دا مور ته هم اوس تسبیحات وایه، د خدای ذکر که ماشوم درنه مرور ده. ګوره باید به ماشوم شودې ونیسي. نو دغه کارخانه د الله ده، په دې کارخانې باندې علم دی الله پاک محیط، په دې مخلوق نه دی خبردار. که څوک هم پټې خبرې کوي که ښکاره کوي، که د شپې پټېدونکی وي او ګناه کوي، او که د ورځې تونکی وي، د انسان دپاره معاقبات دي. هی انسان چېرته به پټ شي؟ عثمان رضی الله تعالی عنه نه روایت ده د دې آیت په تفسیر کې چې د انسان دپاره 10 ملایکې د ورځې دي. یوه ملایکه ښی لاس، یو چپ لاس، یو مخې ته، یو سړ ته، 2 ملایکې په شونډو چې کله درود ووایه په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی کې شاهدانې دي، 2 په دې سترګو باندې دي،
بار بار سړی په لار کې روان سترګې مخامخې ضرر ته او شی راځي یا په داسې لګېږي یا په داسې لګېږي سترګه بچي ډېرو حوادث سره مخامخ کېږي لکه دا هر شي نه وړاندې سترګې ورسره مخامخ شي په الله یې ساتي ملایکې ده یوه ملایکه په دا ټنډه کې ده که انسان تواضع وکوي د خلکو په نظر باندې عظمت مخته کې ښه سړی که انسان تکبر وکړي د خلکو په نظر کې سپک وکړي یوه بله ملایکه به تاسو نه وي لیدل هغه د انسان په خولې مقرره ده انسان ویده وي وا د خولې نیولې اوس مچان ګرځي اوباسې ګرځي او دارنګې ماران ګرځي د ډمان ګرځي دا په د خولې کې پیره ورته کوي دې خوا ته به نه راځي خو بیا کله کله دا ملایکې ګوره دروازه کې ولاړې دي خو چې ته ژبه بهر راوباسې بیا کېدای شي ودې چیچي دغه بیا خو تا ته دغه دروازې نه بهر راوتلی دا یې دروازې نه دننه شی نه پرېږدي الله پاک دغه لس ملایکې د ورځې د ماځه تر مازدیګره پورې ستا په خدمت کې لګیا کړي دي ای غافل انسانه د مازدیګر نه بعد به لس نورې راشي څو ملایکې شوې 60 ملایکې د انسان دپاره شپه ورځ لګیا دي هر خبره چې کوي خبره د لیکل کېږي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید الله فرمایي چې خدای تعالی کله په چا یو نعمت وکوي نه یې نه اخلي چې ترڅو دوی هغه شکرانه چې په دوی لازمه وه هغه یې پرېښینوي د الله شکر به ادا کوي او د الله د مخلوق شکر به ادا کوي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې چا د خلکو شکر ادا نه کړ د الله شکر ادا کوی نشي و د خلکو انعام لږ ده چې ته د لږ انعام شکر ادا کوی نشي د الله د انعامات غیر معدوده او به څنګه شکر ادا کوي الله فرمایي چې کله خدای پاک یو چاته د ضرر اراده وکي هیڅوک یې منې کوونکی نشته الله غزا ته تاسو د برېښنا ښکاره کوي یریږئ هم چې راباندې تندرونه غورځېږي و تمه هم د باران ده الله پاک هغه ورېځې پیدا کړي درنې درنې له پاسه نه باران الله پاک حواله کړي اسمان ته ورېځه ورشي په نامه د اسرم ویچخي درنده وي باد ته ووایي چې اوس حرکت ورکړه دا هر څاڅکی د باران چې راځي په دې کې 4 بادونه پکې کومک کوي د هغې نه وروسته د پیروزي په شکل باندې د غلبې په شکل باندې کته څاڅکي راشي السحاب غربال المطر باران دا وریځ د باران د پاره پیروزه ده غلبیل ده الله یې هغه چاته ولېږي چېرته اراده وشي رعد ملائکه رعد دا هغه ملائکه ده چې په وریځ باندې مقرره ده دا رعد ملائکه د الله تسبیح وایي الرعد اسم للملك الموکل بالسحاب چې په وریځ باندې الله پاک کوم ملائکه مقرره کړی ده دا د هغه आवाज د اسمان ګلزارې ده الله فرمایي چې الله تندرونه را لېږي بس چاته چې الله نصیب کړي په هغه باندې ولګي کله چې باران کېږي د تندرونو خطراوي او دا دعا به وایي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته د دې دعا په ویلو سره
الله پاک به دستا حفاظت کوي د تندر. په دې آیت کې یو واقعې ته اشاره کوي. یو سړی په نامه د عامر باندې خیسته غونډه سړی هم ابن الطفیل او بل عربد ابن معاویه. دی دواړو مشوره وکړه چې راځي ورشو محمد ته کافرانو. زه به دی راجکم، زه به په خبرو مشغول کم له ځان سره، ته به له شانه ناڅاپه یې تورې وار ورکې، بس به تښتو دواړه. خاص عامر ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ښایسته رنګی و. صحابه کرام د جمال عامر دی پاره وای جګ شول. د رسول الله سره کېناسته چې محمد چې ګزه ایمان راوړم ما ته بسر راکې. وای څه شی غواړې؟ وای بس پروا نه کوي، د دې وجه خلکو د بازار د خلکو بادشاهي د تا د دې شاوخوا اطرافو یې زما. وای دا خو نشته، دا خو الله ده. وای خلطان ورسته د نبوت بیا ما ته راک. وای دا هم الله لره. وای بیا نه څه شی راکې؟ وای آسان بدر کم جهاد ته کوه. وای دا خو سم ماته شته، آسان لرم، قوت لرم، ځوانان لرم، باډي ګټان لرم، چې بس قم معي اكلمك. جګ شه ما سره زه خبرې سره وکړه. جګ شو سره الته دا دواړه ولاړ دي خبرې کوي. عربت شاته راغی، تورې راویست، اوس په رسول الله باندې وار کوي. رسول الله چې ورته وکړه وایي دعا کوي اللهم اکفنیهما بما شئت. خدای نو زما کافی شي له ضرر دغه دواړو نه چې کوم شی ستا خوښوي. اسمان تقشین و، تقشین اسمان کې یو تندر راغی، په عربت باندې ولګېده. عربت یې خاورې یې عامر وتښتېدو. عامر سوای دعوت ربك فقتلت اربد. تا خپل رب راو غوښتو او زما ملګری اربد دې مړ کو. ته به اوس وګورې چې زه به ځوانان الوکان در باندې راولم، پتا به حمله وکړه. وای بس الله به تا منې کې لدې. چې لاړو سلولیه یوه زنانه وه، هغه په کور کې شپه وکړه. اوس ګیس ته روان د لښکر راولي. ګیس چې راوچت شو رنګ یې تغییر و. چې په لاره کې لږ لاړه د خپې کې یوه زغی ورغی. درد شروع بېرته راننوته د سلولیې کور ته واړول. غدة كغدة البعيد. درد کوي، دا خپه وپړسېده. اخر اویل چې وموت فی بیت السلولیه، د یوې ښځې په کور کې به مرم. ما په اوښ باندې سپور کوي چې خپل ځای ته لاړ شي. په اوښ باندې سپور کو، پړی پې راتاو کړه، کېنولو. د سلولیې له کور نه راووتل، له خپل مقام ته ونه رسېدو. بس په دې لار کې د اوښې له پازه خپې وټکولې، عمل ته مردار شو، وغورځېد. بوی یې کولو، خلکو راکش کې یوې کندې کې وغورځولو، له پاسه یې پې درې ټرکه خاورې واړولو چې دې بوی لرې شي. چې هر څوک د الله پاک د دوستانو مقابله کوي، الله به د دې انتقام اخلي. ډېر زر ګورئ الله لره دعوت حق ده. دعوت حقه یعنی دعوت د توحید الله لره ده. ولی خوف الله نه ده، رجاء الله ته لرو. نو حق د دعوت هم الله لره ده چې الله یو ده.
کوم کسان چې د الله نه بغیر عبادت کوي نو دا خدایان د دوی لپاره د هیڅ شي هم قادر نه دي مگر همداسې مثال لري لکه اوبو په ویالې کې دي او سړی دلته الله څخه ځي چې اوبه راکا د ویلې نه بور ته راځي نه راځي کنه د الله لپاره سجده کوي د اسمان او د ځمکې مخلوقات د اسمان د ځمکې مراد د سجدې نه اتیان کوي بما هو المراد لله تعالی لکه همدغه سجده د الله لمر ته وایي راخېږه او رڼا کوه شپې ته وایي راځه او تیاره راوله هر چاته الله پاک خپل وظیفه ورکړې ده بس همدغه وظیفه دې ته سجده ویلی شي یعنی انقیاد لامر الله د الله د حکم دپاره غاړه کېښودل ته ورته پیغمبره رب د اسمانو رب د ځمکو څوک ده الله تاسو د الله نه داسې اولیاء دوستان په خدایي نیسئ چې د خپل ځان دپاره هم مالکان د نفع او د بل چا دپاره هم مالکان د ضرر نه دي نو تاسو خوړاندې یئ آیا چېرته مړوند او بنا برابر دي تاسو په تیارو د کفر کې روان یئ آیا چېرته هم تیاره د کفر او رڼا د ایمان یو شی دي نه آیا دوی د الله دپاره شریکان نیولي دي ښه اوس په دې خلکو دا خبت ولې راغی آیا دا خدایانو کوم مخلوق پیدا کړي په شان د مخلوق د الله نو کې دې شي په دې به خبت راغلی چې خدا مخلوق زمون خدای پیدا کړي ځکه موږ عبادت کوو حال د دې خدایان د خپل ځان نه مش نشل لري کولای نو په دې ولې اشتباه راځي چې غیر قادر د قادر ذات سره مساوي بولي الله پاک هغه ذات ته چې له اسمان نه اوبه نازلې کړي دا اوبه راغلې کاندې ډکې کړې په خپله اندازه باندې الله عجیب نظام د کدا باران په یو ناڅاپه د یو کال باران راغلی وای کنه ټول خلک به غرق کړي په خپل اندازه الله را لېږي اوس تاسو وګورئ د سیلاب له پاسه زګوي بیکاره زګوي خسر مزدی وي دا وبل لاندې خشای لاندې نه باسي بیکاره شای پورته راځي امدارانګي د سرو زرو دکان ته ورشي د سپینو زرو ته دا ویلي کوي دا بیکاره زګ پورته راځي اصلي شای لاندې پاتې کیږي خدای غزک کده تاسو فکرې دوام نه لري د ابو زګ وګورئ دوام نه لري دا همدغه سرو د سپینو ویلي کېدل وګورئ خو دوام نه لري الله فرمایي چې امدارانګي حق او باطل هم ده حق مثال د لاندې ده او باطل مثال د غزک ده د غزک کې دوام نشتا امداسه به باطل هم دوام نه لري ختميږي به سو ورځې به یو څه تازگی د غیخ کار کېږي ورسته د هغې نه به دا هر شی ختميږي الله فرمایي کسان چې د الله حکم مني د هغوی لپاره خیسته جنت ته او کوم کسان چې د الله پاک جل جلاله عبادت نه کوي د الله توحید نه مني کدا ټول زمکه د دوی شي او د الله پاک د عذاب د خلاصېدو لپاره ورکی فائدہ ورته ولرسي ابدی با په بد ځای کې چې جهنم ده دا خلق با اوسېږي الله فرمایي الله يعلم الله پاک پوهیږي ما په هغه سبانه تحملو چې باروي کل انثى هر زنانا وما هغه سو تغيض الارحام چې کموي رحمون وما هغه شي تزداد چې زیاتوي
کل شیء هر شیء عنده پنځ د الله تعالی باندې به مقدار په کافی اندازه ده. هو دا الله عالم الغیب والشهاده، الله عالم ده د پټو د ښکارا، الکبیر اوچت ذات، المتعالی عالی د شان د مخلوقاتنا. سواء برابر خبره منکم د تاسو نه من ها سوک اثر القول چې پټه کی خبره، ومن ها سوک جهر به چې په زور او کی دا خبره، ومن ها سوک هو چې د مستخف باللیل د شپې پټیدون کیدا، وسارب بالنهار او د ورځې تلون کیدا. الله په دې ټول حالاتو باندې خبردار ده. له دغه الله تعالی دی پارا معقبات تعقیب کون کی ملائکه له طرف د الله ندی، من بین یدیه یا له دغه انسان دی پارا معقبات تعقیب کون کی ملائکه دی من بین یدیه لمخد انسان من خلفی شاته، یحفظونه من امر الله، یحفظونه ساتی حفظا صادرا من الله، فغساتنی لطرف دی اللہ تعالی نا. وکدا ملائکه نوی د دنیا حیوانات او د انسانان ټوټي ټوټي کړی وي. ان الله بشک الله فق لا یغیر نبدلوی ما هغه نعمت بقوم چې الله په یو قوم باندې کړی وي، حتی تر هغه پورې یغیرو چې دوی تغییر ورکړي ما هغه شکرانی لره بانفسهم چې دوی په ځانونو باندې لازم وو. واذا اراد الله چې کله الله پاک اراده وکړي بقوم په یو قوم سوءا د بدای، فلا مرد له نبوي واپس کوونکی د هغې لپاره، وما لهم نشته دوی لپاره من دونه بغیر د الله تعالی نه موال کوم دوست نشته، داسې دوست چې دی الله پاک عذاب لدنه لري. هو الذي الله غزاتا یریکم البرقات خی تاسو د برېښنا خوفا په داسې حال چې لوجد یری ولوجد یری نو طمعا او هم تم د باران لري. وینشئ الله پیدا کوي السحاب ورزق الثقال درانی په مطر باندې، ويسبح الرعد بحمده او تسبيح ويرعد ملائكه بحمد الله فاكو، والملائكه ملائكه تسبيح وي من خيفته د خوف د الله تعالی نه. ويرسل الصواعق الله تعالی را لېږي تندرونه، فيصيب بها من يشاء رسوي د دې په سبب باندې چاته اراده وشي. وهم يجادلون في الله دوی جګړه کوي د الله په توحید کې، وهو شدید المحال او دا الله تعالی سخت قوت والا دا سریع عقاب والا دا. له دا الله لرا دعوت الحق، دا الله تعالی لرا بلنه دی حق، یعنی باید خلق الله تعالی تا بلنه د توحید ورکی، بلنه د دفع د ضرر ورکی، بلنه د جلب منافع ورکی. له دا الله تعالی لرا دا دعوت الحق اغا دعوت او بلنه چې حق دا در اختیار دا چې اغا دی توحید دا. والذین عکسان یدعون چدی بولی من دونه بغیر الله تعالی نا لا یستجیبون لهم نقبل وی دا کسان دا دوی دی پارا حصو بشیئن کمسو الا مگرم کباسط کفیه الى الماء لکا غزون که دلاسنو درغو الى الماء عبوتا لیبلغ فاهو چخلیت ورسیگی وما هو نددا عبو ببالغه رسلون کے خلیته. وما دعاء الكافرین ندبل ند کافرانو الا فی ضلال مگرم پزایا کدو کدی اس پیدا هم نرسیدوی تا. ولله یسجدو الله دی پر سجده کوي من فی السماوات و من فی الارض، اغا سوک اغا مخلوقاتو چې پاسمانو کې دی او پزمکو کې دی. طوعا دا اوله سجده ده، طوعا نا اوله نه ده. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا
پخکا رضا وکرها وعدم رضا یا طوعا بغیر مشقت وکرها سرد مشقتنا وظلالهم او دری سوری بالغدوی پس با حالت کې والآصال د بیگا حالت کې د الله دی پر تابع دی. تاسو ګوره په سحر کې زمون تاسو سورې دی طرف ته چا ورته ویلو الله د مازیګر یا د غرمې نه ورسته الله فرمایي سورې نور دی خطلاش دا دی الله پاک د حکم تابعدار. قلوا پیغمبر مر رب السماوات اصل جمع دی اصیل ده د ماسپخین نه ورستانه وخته اصیل وای. قل او امر رب السماوات سوق د رب د اسمانونو تربیت د اسمانو ورکون کې والارض د زمکه قل الله الله پاک. قل وا پیغمبر افتخذتم آیاتاسون ولی من دونه بغیر الله تعالی نا اولیاء دوستان لا یملکون جدی مالکان ندی لانفسهم دخل زانو دی پارا نفعا د فائدې ولا ضر او نه دی ضرر. قل وا پیغمبر هل یستوی الاعمى والبصیر ایا برابر دی اعمالون والبصیر و بنا ام هل تستوی الظلمات ایا برابر دی تیارې د کفر والنور رڼا د ایمان نا ام جعلوا او کدی ګرځوی لله د الله تعالی دفارا شرکا شریکان بوتان خلقو کا خلقه چې دغه بوتانو پیدا کړی دا کا خلقه پشان د پیدایشت الله نه بوتانو خو شی هم پیدا کړی نه دی نو پیدا کړی وای پتشابه الخلق علیهم نو ګډوډ شوی به وای التباس براغلی وای د دې مخلوقات علیهم په دې کفارو چې کله دې بوتانو کوم شی پیدا کړی وای الله پیدا کړی وای نو دې خلکو به ویلی وای چې خدا د مونږ بوتانو دا شی پیدا کړی دا مونږ ته معلومات څه دا خدای پیدا کړی ځکه اوس مونږ د عبادت کوو نه تاسو بوتانو خو هیڅ شی هم پیدا کړی نه دي. قل وای الله خالق كل شيء الله د هر شی خالق دا کا فعل د عبادی کا فعل د الله دی که اختیاری دی که غیر اختیاری دی وهو دا الله الواحد یو ذات لا شریک ذات تا واحد بمثال ذات تا القهار غالب ذات فارشی باندې انزل الله پاک نازل کړي دا من السماء الاسمان نا ما ان اوبو فسالت بیوی او دیتون کندی بقدرها پاندازا ده هغه هم دارنګه الله قران نازل کړي دا قران د علم شیندي د خلکو په زړه کې په خپل اندازې باندې فاحتمل السيل زبد الرابيه نباروی د سیلاب زبدان زګو رابيه بیکارا ومما او د هغه نه یوقدون چدی بلوی علیه پد باندې فی النار فور کې ابتغاء حلیه لفارد طلب د غاڼي جوړي نغسر زروی لیکي زک پاس پاتې شي او لاندې وبوي زاروي او متاع یانو سامان جوړوي زبدهم مثله د هغه لپاره هم زګوي په مثال دی هغه دا مثال د باطل دا کذالک امدارنګا یضرب الله الحق والباطل الله پاک بیانوي بیان د حق او د باطل چې ظاهرا به باطل پورته وي لکه د ابو زګ خوري ضربه ختمي. فاما الزبد فيذهب جفاء اصدق زګ د دغه دواړو د ابو او د سرو زرو فيذهب ذيب جفاء بیکارا زر تر زرا. واما ما ينفع الناس کوم شی چې خلکو د فائدہ رسي فيمكثوا في الارض د پاتې پزمک باندې كذلك ام دارنګ يضرب الله الامثال الله پاک بیانوي مثالنا د خلقو د فارا للذین ها کسانو د فارا استجابوا لربهم چې دوی قبول کړي د خپل رب د فارا الحسنا یعنی ها کسان چې د الله حکم منلای هدایت منلای توحید منلای الحسنا جنت حسنا دا خیستا حسنا جنت او باغچه د دوی لپاره دي. والذین ها کسان لم يستجيبوا له چې د الله تعالی د لپاره قبول کړي نه د دعوت لو ان لهم کفرزن د دوی لپاره ما هغه ټول شیان فل ارض چې مخدز مکه باندې جميعا ټول
ومثله معه او مثل الذي هم مرسراشي لفتدوا به دوی پیدیاور کی پدی باندې خو بیا به هم د الله د عذاب نه خلاص نشي. اولئک دا کسان لهم د دوی لپاره سوء الحساب ډېر بد حساب ده. ومأواهم جهنم او زائد دی خلقو جهنم د حساب نه بعد. وبئس المهاد